مناسبات باندې کوم شی روانه کړی هغه مو تاسو مدیر صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. دا څنګه تاسو ټول ته محترمات کوم مارچ د اتمې مناسبات د ښځو نړیواله ورځ ده. ټولو ته د زړه تله مبارکي وایم. ما سره یو نظم دی او د مور په اړه دی. ټولو میندو ته د ډالۍ وي. وایي زما په ذهن او په خیال کې لوی بدلون راشي. زما په ذهن او په خیال کې لوی بدلون راشي. مور ته چې مور ووایم نو زړه ته مې سکون راشي. مورې ستا زړه کې د الله یو لوی نعمت پروت دی. مورې ستا زړه کې د الله یو لوی نعمت پروت دی. ستا په غوسه کې هم بچو ته محبت پروت دی. که زه لوګی کړم خپله ګل غوندې ځواني له تا نه، که زه لوګی کړم خپله ګل غوندې ځواني له تا نه، یا مې قربان کړم خپله ټوله زندګي له تا نه، بیا هم ستا غم له تا نه ځان ته اخیستلی نه شم. ستا پر ما ډېر حق دی، ستا حق پوره کولی نه شم. لکه په دښته کې چې ښار آبادول سخته ده، لکه په دښته کې چې ښار آبادول سخته ده، داسې یوې مور ته د ماشوم رالویول سخته ده. تا یوه شپه نه، تا دوه شپې نه، تا په شپو کولې. تا یوه شپه نه، تا دوه شپې نه، تا په شپو کولې. زه به ویده وم، تا به غاله نور کولې. ما به خوب نه، ما به پېښې کولې، ما به نخرې کولې. ما به خوب نه، ما به پېښې، ما به نخرې کولې. تا به خوب نه کوو، تا به ما ته شوګیرې کولې. د زړه په غوښو دې رالوی کړم اوس زلمی یم مورې. د زړه په غوښو دې رالوی کړم اوس زلمی یم مورې. ستا برکت دی چې سړیو کې سړی یم مورې. وایم سهراب چې خدای دې پاتې ژوند خوشحاله درکړي. وایم سهراب چې خدای دې پاتې ژوند خوشحاله درکړي. که خدای منلی وي زما ژوند دې هم تاله درکړي. که خدای منلی وي نو زما ژوند دې هم تاله درکړي. ډېره مننه.